السلام علیکم ټولو خویندرونو ته سلامونه مینه. خدای مو تل ښاد آباد بریالي لره. عزیزانو ګورئ دا یو ځای دی، ډېرې لږې اوبه په یو ځای کې راځي، خو دوی بیا مهار کړي دي او ځای ورته جوړ کړی دی او دلته جمع کېږي چې کله باران وشي نو د اوبه نور هم زیاتېږي او د دې نه بیا ورته بیا دوه ځایونو کې لارې پرېښي دي او هغه لارې چې دي بیا د وخت په ضرورت کې دوی خلاصوي او ځي، چونکې دلته بارانونه ډېر کېږي. نو که موږ او تاسې هم د داسې ځایونو نه ګټې واخلو او ډېر لږ خرچ په راځي، په داسې ځایونو باندې ډېر لږ خرچ راځي. موږ وطني خلک یو، غرني خلک یو، کولی شو په خپله باندې اوس خو ټکټرې شته، په هغې باندې کارونه کېږي، نو بیا به په زرونو جروبه ځمکه د هغې لاندې ځمکه به شنه وي، باغونه به وي، پټي به وي، پالیزونه به وي، کش و ګیر به وي، موږ به ورسره آباد یو. نو دا د همت نه کېږي، د یووالي نه کېږي، یو بل ته د لاس ورکول نه کېږي. هغه یو شاعر وایي که نه، که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا بوټي به لونګ شي او دا کاڼي به لالونه شي. کار په موږ کې دی، راځئ چې لاسونه ورکړو، راځئ چې خپل ځان، خپله کورنۍ، خپل قام، خپل ملت، خپله خاوره په خپله آباده کړو او د خلکو د احتیاجۍ نه ځان خلاص کړو. خدای پاک انسان که دې نړۍ ته غریب راولېږي خو خیر دی، لیکن بیا چې غریب د دې نړۍ نه ځي او وږی تږی د دې نړۍ نه ځي، دا د انسان خپله تاوان دی او خپله ګناه ده. راځئ چې همت په کار واچوو، راځئ چې خپل دغه طاقت او خپل د پوهه او خپل دغه چې کوم مهارتونه دي دې نه کار واخلو، خپل وطن آباد کړو، یو بل ته لاس ورکړو، یو بل سره مینه وکړو، یو د بل نه قربان شو، یو بل وزغمو او د یو بل قدر وکړو او د یو بل حق ومنو. کار جوړ دی. السلام علیکم ورحمة الله.